زه تاسو ته ووایم چې سایکولوژي وایي چې خوشحالي یا خوښي د یو چا په ژوند کې دا یو هنر دی د دې په ځای چې دا یو هدف یا یو ایکسپیرینس اوسي. کیدای شي بعضې خلک را سره ونه مني خو دا حقیقت دی. ځکه که موږ وګورو که د 50 افغانیو یو ګل په صحیح وخت کې ورکړل شي یو چا ته چې موږ ورسره مثلا مینه لرو یا د فامیل غړی دی د هغې 10,000 افغانیو د تحفې نه به ډېر ښه که چیرې بې وخته ورته ورکړل شي. او په همدې ځای کې خبره راځي د بساینې یا د قناعت. هغه خلک چې په ډېرو کم امکاناتو کې قانع خوی لري یا په فطرت کې دا خوی شته دی چې هغوی په لږو شیانو باندې قانع اوسي هغوی د خوشحالي د ایکسپیرینس د خوشحالي د دغې تجربې نه ډېر زیات یو څه ترلاسه کولی شي په ژوند کې ورته لوی درس کیدلی شي. برعکس د هغه خلکو چې ډېر زیات څه لري خو خوښ پکې نه شي پاتې کېدلی. نو همدې د وجې نه خوشحالي د دې په ځای چې موږ یو هدف وګڼو خوشحالي اصلا یو هنر دی یو آرټ دی او دا یو ایکسپیرینس